ستا دپاره دا څومره لوی ټکان یا څومره لوی جټکه ده؟ د یو ورور په هیڅ او خور او د ورور رشته چې وګورې دا خو اصلي هم د زړه د سرو کېدو ځای دی. خو ما ارمان چې داسې ملګري او بیا یو بل په دغه باندې داسې سره خبر وو او موږ به هر وخت د دې دغه کول چې موږ کوم مبارزه کوو په میدان کې راوتلي یو باغچ بمارګني بمني جیل بهني تشدد بهني نو دا موږ له وخته په ذهن کې شي او دې چې وګورې دا نه د دې ریاست ته موږ بل د شکار له مشترک نو موږ د کام په هم راوتلي ارمان زوم ارمان هر وخت ما ته وایي چې مرخ علمو ستنو چې لکه دې مري خو د کام په غم مرسته د کام د پاره یو څو کبیا مرسته هغه د وکړو د کام د پاره مسعود غم دې دا خو خالي نو د کورونی هم نه دی دا خو لا کال جنگ را روان دي دا چې په زرګونو ځوانان لکه ارماني شهیدان کړي دي ورکړي دي دې خوندې مونږ دي ورونو ناست دي. خو وړاندې ستا او د یعنی تعلق به څنګه و؟ تاسو به یو بل سره یعنی دا خو ډېره عجبه خبره ده چې تاسو پښتانه یاست او بیا پښتانه قبایلي ټولنه د خور نوم نه اخلي خو دا څنګه داسې جلسو مظاهرو کې به تاسو واز د څنګه اجازه درکوي څه به ویل؟ ارمان نو داسې د لیبرل سوچ خاوند چې هغه له وخته موږ داسې نه بلکې موږ پښ خوندي یو چې موږ داسې چې تخوري لا ته ځکه لور ورونه دي هغه داسې ویلي چې ته ورونه یا تاسو خوندي موږ لکه یو ورځ هغه په پالیسي باندې تل لري هغه دې ته نه کتل چې راځه زردان او بیا ما او د چې نو زه ارمان که هم ارمان دې لیبرل سوچ مالکو چې هر چا سره فرند ما او د همراز او د هر خوشنۍ او د هر غټ غم پریشانی خوشحالی ما د امراض او که به هر څه که به هر ټینشن کوو ما د بخالي پرځان تر موږ به یو په خامخا موږ دا په څه کور والا چې دا چې پریشانی او موږ یو وخت نه دی دا چې دې خبرې چې خالي زو ارمان خبرې وړاندې یعنی تاسو په کله دا جلسو لتللاست نو په جلسو کې به دا ډېر عجب او تاسو تقریر کوي د بلاندې ناستو نو دا به یعنی تاسو د بالته تعلق څنګه وو ټوکی ټکالي دغه بم سر کولې څه دغه به کېدل؟ ارمان خدا سره ګرانو نو چې کالي هم زه چې به هر وخت له ارمان سره په مجلس کې نستم چې زه چیرې روانه او ارمان براته کتل هغه زه داسې کوم لکه ماشوم چې اول وار خبرې زده کې او اول وار قدم زده کې آیخي دا د انسان په شاو ورته ګوري چې زه دردا خبرې وکاو دا ارمان باندې زه داسې بس ما هر خبرې د داسې لګلا ماشومان ناولت د پرتشکار کې دا او څه سره ورته چې یو بنو دي بس دای کوم دی آرام او ځم څه ارمان به دی یعنی کوم خبره به دی ډیر ارمان ته دري کوم خبره د ارمان ته دري د ارمان ما ارمان په دې دغه چې باندې ډیر دغه یقین نه لرم خو دغه ما مور چې کوم دي ته موږ دا د دغه لږه خامخا دي د چې موږ کورونه لري د کرایي کور دي نو ما ته په دې کې څه نه راکړې چې اوس ارمان سره له پارون د خبر راغلی نو کور والا چې کوم مجلسونه کې هغه دی چې د خپل کور خپل کور جوړول ارمان دی چې او د دې خو د ارمان خو غټ ارمان دی چې دایما ډاکټر وي زه ډاکټر یم دایما ته وي ارمان دی